ورته صاحب دې پادری صاحب نه تپوس وکړه چې تا په دې مولا څه سوال کړو؟ وې ما په مولا دا سوال کړو چې شیطان پیدام د اور نه دی، قیامت کې به عوام چې خدای اور کې نور چې اور سره ملو شو هغه ته څه تکلیف وشو؟ یو پادری راغی، یو پادری او میاں غلام جیلانی صاحب ته وی جی یو مسئلې تپوس کوم. وی وایا؟ وی یو مسافر په لار روان دی او مخکې لارې دوه شوې. اوس مسافر ته دا پته نه لګي چې زه په دې لار بزم که په دې بزم، زما مقصد داسې دی که داسې دی. دی به څه کوي؟ هلته لار کې یو دوه کسه ناست دي، یو اوده دی یو یې سر ته ویښ ناست دی. دا مسافر به د اوده نه تپوس کوي او که د ویښ نه به کوي؟ نو عقل خدا وی چې بابا اوده څه له راپاسئ، خو د ویښ نه به تپوس وکړي چې دا لار کوم خوا تللی او دا کوم خوا تللی. میاں غلام جیلانی صاحب ورته ویل د اوده نه به کوي. ورته ویل مولانا صاحب دومره لوی سړی لږ عقل وکړه، اوده څه له راپاسئ، خو د ویښ نه دې وکړي. وی د ویښ نه هم لار غلطه شوې ده، د اوده ته په انتظار کې ناست دی. ځکه چې شریعت کې اوده راویښول ګناه ده، نو ده ته ناست دی چې دی په خپله راویښ شي چې ما له لار سمه. مطلب یې څه دغه پادري؟ مطلب یې دا و چې مولانا به اوس وایي چې د ویښ نه به تپوس کوي، نو دی به ورته وایي چې تاسو مسلمانانو عقیده خدا ده چې عیسی علیه السلام ویښ دی، ژوندی دی، په اسمانونو کې ناست دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، ځمکې لاندې دفن دی، په مثال د اوده دی. خیال دې راغی؟ نو مولانا کولی چې ویښ نه دی کوي، نو ورته به ویل چې تاسو عیسی نه ولې تپوسونه نه کوئ او هغه اوده پسې روان یې؟ مولانا ورته وی چې نه، دا ستا ویښ هم په انتظار د دې اوده ناست دی چې دی راپاسي هله به کار جوړېږي. نعرہ تکبیر. عزیزانو علم دې ته وایي، شان دې ته وایي. شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه ته یو پادری راغی، انجیل نسخه ورسره ده، انجیل ورته اعلان یې وکړو چې راشئ مسلمانان هم قرآن راوړئ او دا انجیل هم دی، اور بلو و ورچوي چې کوم کتاب وسوځي دا به په ناحه کوي، چې کوم پاتې شو دا به په حق کوي. انجیل باندې څه مساله مګلې وه. شاه ولی الله ته خلق راله چې راشه بیړی غر کېږي، اوس خو قرآن وسوځېد خو ټول اسلام ډوب شو. شاه صاحب میدان ته راووتو، پادري ته یې وې په آرام کښېنه، انجیل او قرآن په کاغذ لیکلي دي، یا به سوځي یا به نه سوځي، ته عیسائی او زه محمدیم، اور بل کوي تا او زه دواړه ور ټوپ کوو چې کوم په حقه یا به بچ شي او چې کوم په ناحقه یا به وسوځي. زما عزیزانو علما هم داسې تیر شوي دي او عوام هم داسې. عوام تاسو به وایئ چې موږ له مولیانو څه ښودلي دي، پخوا امیان چې امیان. یو سړي سوال وکړو په یو مولا، وی مولانا صاحب شیطان د څه شي نه پیدا دی؟ وی شیطان وی خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. شیطان د خالص لمبې د اور نه پیدا دی، قرآن ویلی دی. ورته مولانا صاحب شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای عوام چي په اور کې نور چې اور سره ملاو شو، مور ته څه تکلیف وکړي؟ الکه اور چې اور سره یو ځای شو یو بل تکلیف محسوس کوي، و هم اور دی هم اور دی، بس خبره خلاصه. مولا غلی کو چې مولا غلی کو، یو امي ولاړو لوټه راواغسته، لوټه پیژنئ څه ورته وایي تاسو؟ لوټه. داسې لوټه راغله، پادري په داسې وویستو، وینې ته روانې شوې، منډه یې کتانې ته راپورټ یې وکړو، سړی ونیو چالان یې کو کچرو کې پیش کړ، دې زه ویشت یم. ولې دې هلکه دا ویشتو؟ مجسټریټ ته تپوس کوي، ورته صاحب دې پادري صاحب نه تپوس وکړه چې تا په دې مولا څه سوال کړی؟ وی ما په مولا دا سوال کړی چې شیطان پیدام د اور نه دی، قیامت کې به عوام چې خدای اور کې نور چې اور سره ملو شو هغه ته څه تکلیف وشو؟ هغه امي ورته وایي مجسټریټ ته چې صاحب دنه تپوس وکړه چې ته څه نه پیدا یې؟ وی ته څه نه پیدا یې پادري صاحب؟ وی خلق الانسان د په خپله ویل من صلصال، د خټې نه پیدا دی که نه جي؟ نو ته پیدا هم خټې نه ما هم ویشتې په خټې، نو خټه چې خټې سره ملاو شو څه تکلیف؟ دا عقل ځان کې پیدا کوي، دا عقل